بیا مو هم وخت په خیر ستړي مه شئ. بیا مو هم پسرلی په خیر هغه کسان چې همداسې به زموږ سره یو ځای شول. په دې هیله یم چې هغوی به هم پروګرام تر دې دمه پورې د پام وړ ګرځېدلی وي. بېلابېل میلمانه مو راغوښتي دي. نن مو پسرلی خپله راغوښتی دی. پسرلی دی او پسرلی مو راغوښتی دی. د هغه تر څنګ ځینې کسان وایي چې وایي د یو فعاله شخص تر شا وایي فعاله میرمن. خو زه فکر کوم چې تر شا یې نه، د یو فعاله شخص تر څنګ د هغه فعاله میرمن وي. خو د یو ناکامه شخص تر څنګ د ده خپله وینا ده، د یو ناکامه شخص تر څنګ بلا میرمنې وي، خو د یو فعاله او کامیابه شخص تر څنګ یوه میرمن وي. نن راسره سیام الدین پسرلی د البته معدن او پترولیوم وزارت د وزیر ارشد مشاور او همداراز زموږ تکړه تجاره میرمن د هغه البته هغلې سپوږمۍ سیام راسره میرمنه ده. غواړو چې د دوی پر شخصي ژوند باندې وغږیږو چې د دوی ژوند څه ډول دی او د دوی بریا په څه کې ده، څنګه دې خوښه ده؟ ولې نه، نو کپل کې زما په نظر شاول ورته باید د نوي کال مبارکي ووایو. ډېره زیاته مننه چې زموږ خپرونه ته راغلی. نوی کال مبارک شه. انشاءالله اوسئ. تاسو ته دې مبارک وي. ډېره مننه. اول حق دې هغې ته ورکړئ. د ښځو همیشه ښځې ډېره مننه. سر کې تاسو ته ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د نوي کال د رارسېدو له امله ټولو ته مبارکي وایم په دې هیله چې سږ کال یا راتلونکي کال د خوشحالیو ډک کال واوسي، د سولې پیلامه واوسي او د خوشبختیو پیلامه واوسي. د ټولو هېوادوالو نه مې هیله دا ده چې په دغه نوي کال کې باید هڅه وشي او هڅه وکړي چې یو خونه په خپل ځانونو باندې کار وکړي، بل خونه په ټولنه باندې کار وکړي. د ټولنې د زرغونېدا دپاره باید کار وشي، په نوي نیالګي باید وکري. دا د ټولو د وسې نه پوره کار دی. زه هڅه کوم چې حد اقل یو 10 نیالګي په مختلفو ځایونو کې کېنوم. نو د نور هم غوښتنه دا ده چې په دغه برخه کې سهم واخلي. زموږ د هوا د پاک ساتلو دپاره ډېره مهمه ده. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. اغلې سپوږمۍ سیام او د سیام پسرلي د مینې ثمره ملاله ده فکر کوم. دختر دې خواته راشه ملاله، بیا دې خواته راشه. نو په دې هیله یم چې فکر کوم دا هم ګرځي چې څه را پیدا کړي. دا پرېږده چې همداسې ګرځي. ژوند مو څنګه پیل شو؟ تاسو څنګه سره وپېژندل؟ زموږ د البته فعاله جوړې په برخه کې دومره سره مېلمانه دي. غواړو چې ستاسو پر شخصي ژوند وغږېږو. آیا تا سپوږمۍ ولیدله که نه سپوږمۍ لمر ولیده؟ تاسو ځواب ووایئ که زه ځواب کړم؟ نه، غواړم چې هغلې سپوږمۍ ځواب ورکړم. ډېر ښه. موږ په لومړی کې همصنفیان وو. زه خپله د هلمند ولایت څخه یم او پسرلی صاحب د لغمان څخه دی. موږ په ننګرهار پوهنتون کې 4 کاله همصنفیان وو. د پوهنتون د دورې څخه وروسته بیا دوی دا چې د دوی نیکه انا او ټول ماماګان په هلمند کې دي، نو د هغه د طریق نه دوی خپل هڅه وکړه او دا چې په صنف کې د دې ښه شخصیت یو نمونه وه، نو موږ هم په دې کې څه ممانعت ونه کړه او خوشحاله وو. حتما قسمت وو. نو بیا موږ واده وکړه د فراغت وروسته. بیا کابل کې مو دلته ژوند شروع کړ. خوشبختانه بیا ماسترۍ کې هم موږ یو ځای وو. دا ډېره خوشبختۍ ځای دی، ولې یو همکاري چې همیشه یې زه باید یادونه وکړم. کله چې کابل ته راغلو او دلته مو ماسترۍ شروع کړه، نو ما په فارسي ژبه کې ډېر زیات مشکل درلود. درې کې مې ډېر زیات، خصوصا کله د ماسترۍ کې چې کتابونه وه، نو دوی بیا را سره ډېر همکاري کول، ترجمه ما دا ټول ترجمه کول پښتو ته او بیا په پښتو مې امتحان ته آمادګي نیول. نو هغه کې را سره ډېره مرسته کړې چې نن درې کې مشکل نه. نو ښاغلی پسرلی، تاسو د دې نه یادونه وکړئ چې څومره وخت کېږي چې تاسو واده وکړو، کومو ستونزو سره مخامخ شول؟ لکه څنګه چې پوهېږو چې اوسنۍ ټولنه کې که چېرته که مالک که نجلۍ خوښه کړي نو په اوله مرکه یې ورته نه ورکوي. څومره ورپسې ورغلی تاسو پورې چې درې دوه جوړې بوټان باید څیرې کړي. تاسو څنګه؟ والا په دغه برخه کې لنۍ کې ورغه د دوی کورنۍ ماشاءالله ډېر ښه کورنۍ ده، ډېر ښه ذهن لري، ډېر ښه فکر لري. 2-3 ځلې لاړو، د کې شک نشته، مالی چون تفاهم و د پخوا نه هم د دوی کورنۍ چې کله
ننګرهار ته راتلل وخت نه وخت مونږ کور ته راتلل راشه درشم وه ولې بې له شکه چې زه ننګرهار کې اوسېدم جلال آباد کې هم دوی په هلمند کې و د تګ راتګ ډېر زیات سخت و هغه وخت کې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې وې ولې د یو څه د لاسته راوړلو لپاره باید قرباني ورکړل شي هلې ځلې باید وشي تلاش باید وشي مبارزه باید وشي په ټولنه کې رقم خبرو سره مخامخ کېږي سړی د پلار مور خویندو د نورو خپلوانو د خبرو یا مثلا توقعات بیل وي پلار یو توقع لري مور بل توقع لري ته خپله بل توقع لري پلار دې کاکاګان ته کشي مور دې ماماګان ته کشي نو دا موضوعات وه ولې په کل کې زه د مور پلار ټول نه ډېر منندوی یم چې زما تصمیم او ارادې ته دوی احترام وکړه بالاخره موږ وکولی شو چې خپل ګډ ژوند پیل کړو موږ ویل چې په دې اوسنی عصر کې تاسو وایئ چې ځوانان خپل د آیندې لپاره ښه تصمیم نشي نیولی ولې زه دا وایم چې موږ چې د پوهنتون نه فارغ شوي یو او کتلي هم دي نور هېوادونه مو کتل بیا وګرځېدو نو زه فکر کوم چې موږ تصمیم نیولی سو هغه دقیق تصمیم او صحیح تصمیم نیولی سو دغه تفاهم وشو راشه درشه وشوه بالاخره وکولی سو چې واده وکړو واقعا دا راته ووایاست چې عموما صنف کې هم یو ځای وي پوهنتون کې مخکې یاده وکړل چې شخصیت یې ماته معلوم شو هغه کردار رفتار یې ماته معلوم شو نو ومو غوښتل چې ګډ ژوند پیل کړو په صنف کې بېلابېل شخصیتونه زیات وي آیا لومړی تاسو اظهار وکړو تاسو ورسره دا خبره شریکه کړل لکه غلې سپوږمۍ دا خبره شریک کړل چې موږ باید ګډ ژوند پیل کړو زما په اند باندې د پوهنتون خاطرې ډېرې خوږې خاطرې دي او تر څنګ یې موږ هلته ډېر غم او درد د ستونزو سره هم مخامخ سوي وو لیدلي هم دي خو تاسو د سوالونه کوئ ځکه موږ غواړو چې هغه څه چې تاسو مخکې یاده وکړل چې ځوانان خپله ښه تصمیم نیولی شي نو د دې تصمیم نه باخبره شو زه وړاندیز زما لخوا و پیشنهاد زما لخوا و ننګرهار پوهنتون کې ښځینه د نارینهو سره خبرې نشي کولی دوی جلا کښېني او نجونې یو څه لږ بې جرأته وي په دې کې نجونې هم بې جرأتې وي ولې هغه ماحول دغسې وي چې اقدام څوک نشي کولی که څوک مثلا په دې ګیر سي یا استادان خبر سي چې یو هلک بله نجلۍ سره حد اقل د تلیفون د لارې خبرې کوي هغه بیخي جواب کېږي هغه د پوهنتون نه بیخي ویستل کېږي سر له قمه نور مشکلات ورته جوړېږي ننګرهار پوهنتون تاسو ته معلومه ده چې قیودات ډېر زیات دي ولې باید یو جرأت وشي زه دا وایم که چېرې څوک دې خوښېږي او یا څوک دې انتخاب کړی ورته اظهار ونه کړي او پر مخ لاړ نه سي یا به د لاسه وځي او یا هم خپل ارمان ته رسېدلی د سینډلو کیسه کې باید ونه وسي دا راځي دا راځي نو دا ډېره مهمه ده ما په خپله وړاندیز کړی ولې دا وړاندیز اسان نه و نو هغه سپوږمۍ دې څخه دا ونه وکړئ په نوروز کې ډېرې نجونې چې هغې کوژده کړې اوسي د هغې د خپل خاوند څخه یا د کوژدن څخه ډېر مایان او جلبۍ او دا نور شیان ترې نه غواړي نو تاسو په دې باندې څومره راوړي دي څو سپرلي تېر شول په دې منځ کې د نامزدۍ منځ کې وخت دومره زیات نه و کم و ولې موږ ډېر په نسبت دې ته چې په رسم و رواج باندې مصروفه اوسو راتلونکي ژوند باندې موږ ډېر مصروف و چې هغه دپاره باید څنګه پلان ګزاري وسي څنګه مخته لاړ سو په دې برخه کې خوشبختانه زما کورنۍ ډېر زما سره هم نظره وه خصوصا مور مې چې هر څومره زه د دې د قدر یادونه وکړم بیا هم کم دي ځکه پلار د مې خدای پاک وبخښي هغه وخت کې شهید سوی و پلان مې نه و راسره نو د پوهنتون دوره کې د هغه نه وروسته د واده په وخت کې د کوزدنې په وخت کې ټولو کې مور راسره همکاره وه ورور راسره همکاره و دوی ډېر زیات هلې ځلې وکړې دوی هم په دې هم فکره وه زموږ سره چې
نسبت دې ته چې زیات مصارف اوسي، نسبت دې ته چې په نوروز باندې، په واده باندې، په یو خبره بل میلمستیاګانو باندې مصارف اوسي. د ټولو نه دا ښه ده چې تاسو ښه راتلونکی ولرئ. تاسو که په ژوند کې یو ځای یاستئ نو دا مصارف به تاسو ظاهرا ډېر خلک خوشحاله کوي، ولې دا مهمه ده چې تاسو دوا باطن کې ډېر خوشحاله اوسئ، آرام ژوند ولرئ او آینده مو مسؤول اوسئ. تاسو دومره یو څه وکولی سئ او ویې لرئ چې موږ په ډېر نه امکاناتو باندې ژوند پیل کړ، ولې خوشبختانه نن ګورو چې ډېر ښه لاسته راوړنې لرو. د ټولو نه ډېر مهمه ده چې په هغه یو کور کې چې 2 نفره ژوند کوو ډېره خوشحالي لرو. دا د ټولو نه ډېره مهمه ده. علاوه د دې نه دوی په خپل برخه کې ډېر ښه لاسته راوړنې لري، کار کوي. زه په خپله برخه کې چې ما نوې شروع کړې ده ډېر ښه لاسته راوړنې لرو. دا کل دومره کولی سو چې د خپل ټولنې د ځوانانو دپاره، د ټولنې د راتلونکي نسل دپاره یو پلانګذاري وکړو او دومره یو څه وکولی سو چې حداقل دوی خوشحاله پاته سي. په همدې برخه کې ما یو سیام بزنس په نوم باندې یو کمپنۍ جوړه کړې ده چې په دې کمپنۍ کې موږ ځوانانو ته مثلا هغوی چې نوي تجارتونه شروع کړي دي مشورې ورکوو چې دوی څنګه کولی سي چې دوی مخته لاړ سي د ټولنې دپاره، ځکه دوی راتلونکی نسل دی، دوی ډېر ښه خدمت کولی سي. نو دوی باید ناامیده ونه اوسي، دوی باید په خپل ژوند کې په دې کې مکمل ټول خویندې وروڼه ګډ دي. علاوه د دې څه وخت مخکې تاسو ولیده یو نندارتون مونږ ترسره کړ، نو هغه وخت کې چې کله یو حال کې په زرګونو کسان ما ولیدل، باور کوي زه داسې یو احساس ماته پیدا سو چې ما د سترګو نه اوښکې توی سوې. ما ویل چې دا کال موږ دومره وکولی سوه چې د ځوانانو پر مخ، د راتلونکي نسل پر مخ باندې د یو څو لحظو دپاره خو خندا راوړي. بخین مخکې دغه یاده وکړل چې زموږ د نامزدګۍ په منځ کې دومره وخت تېر نه شو د کوژدنې وخت منځ کې. تاسو ټول سوالونه شخصي خبرو سره دا چې زه اوس واده نه کوم د دې جلبۍ و د دې میان نه ډارېږم. هغه دې په ما خو وکړه باید وشي میانو دغه دې پر غاړه اخیستي میان او جلبۍ دواړه. زه هېڅ واده نه کوم، مقصد کوژده به وي همداسې تر اخره صحیح ده. ته کال په کال مقصد ته شاید نو ښاغلی پسرلی د دې نه یادونه وکړئ چې په کال هم نوی شو، په دې کال کې تاسو کوم پلانونه نیولي او کوم اهداف تاسو ځان ته ټاکلي دي؟ راتلونکي کال موږ دپاره د انقلاب کال دی. ما ورته همدا نوم ټاکلی په کور کې موږ تصمیمونه وو. موږ هر کال همیشه ورته ویل چې د انقلاب کال کې څه کېږي. یو بورډ لرو، هغه بورډ کې موږ د خپل کال مهم موضوعات لیکو، یو ټارګټ ځان ته ټاکو. راتلونکي کال موږ دپاره د پرمختګ یو انقلابي کال وي، د نویو برنامو د ترسره کولو او ترتیبولو یو کال به وي. په دې نوي کال کې به انشاءالله تر پایه پورې به موږ وکولی سو چې د 10,000 نه ډېر زیات ځوانانو ته د کار زده کړه او د زمینې د کار او د زده کړې زمینه به برابرو، دواړه به ورته برابرو. او تر څنګ هغه ځوانان چې غواړي چې تجارت شروع کړي، کاروبار شروع کړي، هغوی دپاره یو ځانګړي پلان لرو چې how to start and improve your business. دوی څنګه کولی چې په خپلو خپو ودرېږي، په دې باندې کار کوو. انشاءالله چې تاسو به خبرېږئ د زموږ د پلانونو نه. اوس د وخت نه مخکې ده چې دوستانو سره شریک کړم، ولې دا به ورو ورو عملي کېږي. مشورې زیاتره دا درته زیاتې مشورې درکوي. ته خپله مشاور هم یې، داسې هم شوي دي چې کله هم په کوم موضوع کې بند پاتې شوی دی، د وزیر خواته ورغلی، نو بیا یې دې نه مشوره اخیستې چې دغه موضوع څنګه کېږي. زه وایم چې زما قوت او زما د پرمختګ یو راز دا ده چې زه په کور کې داسې یو څوک لرم چې همیشه مهم موضوعات ورسره شریکوم. دغه موضوع چې کله شریکېږي، فاینل کېږي، نتیجې ته رسېږو، بیا هغه نتیجه هم ښه ورکوي. ډېر وخت داسې سوی ده چې ما مشورې کړې دي او هغه مشوره بیا نتیجه ډېر زیات ښه وه. ځکه اکثر ځایونو کې خلک حیرانه سوي دي چې دا خبره او دا کار څنګه ممکن دی چې دا یو فکر ورته ورسېږي، ولې دا د مشورې یوه نتیجه ده چې موږ سره دواړه کینو، قلم و کاغذ اچو، هغه رسمو، مثبت او منفي پوینټونه بیا مشخص کوو، بیا آینده یې وګورو. نو مشوره خو امرهم شورا بینهم. ډېره زیاته مننه. په مشوره کې زه باید ووایم چې ډېر ښه دا په نظر کې نیسي، دې ته اهمیت ورکوي چې باید په هر کار کې یو مشوره وسي. د همدې کار لپاره یې وړکې تخته اخیستې ده
چې کله هم یو نوی پلانګذاري کوي ځکه دوی په پلانونو باندې ډېر فکر کوي د دوی ذهن همیشه په پلانونو مصروف وي او ماشاءالله ډېر ښه پلانر دی نو په تخته باندې بیا ټول دا منظم لیکي چې دا فواید دي دا نواقص دي او څنګه به مخته ځو څنګه په کوم ځای کې او دا ټول مکمل منظم نو هغه چې بیا نتیجه یې ډېر واقعا ډېر ښه کوي او زه یقیني یم چې تاسو چې سره یو ځای شوي یاست نو ستاسو په ژوند کې به 100% تغیرات راغلي او د بریا راز به مو هم همدا وي ما هغه تېره ورځنی پروګرام هم وکتی چې درې څلور ورځې تاسو پروګرام درلودی زه هم درغلی وم واقعا زبردسته پروګرام و او زه یقیني یم چې دا ستاسو دواړه مشورې وي ستاسو دواړه هماهنګي ولري چې داسې کارونه ترسره کوي همدغسې فقط یو شی په اخر کې وایم چې ځوانانو ته مې غوښتنه ده د ځوانانو نه چې دوی باید خپل ژوند ملګری داسې یو څوک وټاکي چې د نورو خلکو لپاره الګو اوسي د دوی کړنې او فعالیتونه په ټولنه باندې باید ډېر زیات مثبت تاثیر ولري مبارزین واوسي د دواړه موږ مثلا مبارزین یو اوس په شکل د اشکالو موږ په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې د خلکو فکر ډېر زیات محدود دی ولې د ټولنې د پرمختګ دپاره باید زه بعضې قربانیانې په نظر کې ونیسم نن چې زه د خپل ښځې سره د تلویزیون په پرده کې ناست یم هدف مې دا ده چې زموږ د خلکو دغه فکر باید انکشاف وکړي په همدې هیله باندې یو ډېرې زیاته مننه چې راغلی زموږ بلنه ومنله واقعا خوشحاله یو چې ستاسو غوندې جوړې لرو په ټولنه کې او زه هم سر د سبا نه ځم یو دوه ګیلاسونه ماتوم د خیره سره چې جلبي یې پر غاړه باندې اخیستې ده لیدونکو لکه څنګه چې پوهېږئ د نوي کال ځانګړه خپرونه د نورې برخې هم دي چې زموږ همکاران به یې تاسو ته وړاندې کوي اوس هم زه یو لنډ شان د مخلوق بېرته اغېزمن خپرونه سره اوسئ